السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سختن تعالی څخه مو د خوخی مسکا او سرلوړی د کامیابی په هله خوږو دوستانو په شپږمه جلسه کې مونږه د ام حرف پورې ورسېدو. اوس راځو په اومه جلسه کې د انګلیسي د الفبا معادل په پښتو ژبه کې دلته مونږه څوارلسم حرف یعنی د ان حرف ته راځو. ملګرو د ان حرف غټ حرف داسې لیکل کېږي کوچنی وړوکی حرف په داسې شکل او د دې حرف تلفظ یا نوم ان دی. د پښتو کې د ان دپاره یا د نون دپاره یا د نون دپاره معادل دی چې د نون حرف ګورلته په نوید په نوم کې د نون دپاره ان استعمال شو. د رڼا په کلمه کې د نون دپاره موږ دلته نون استعمال کوم. راځو دوستانو د او حرف ته. او هم یو غږیز یا صدادار یا غږ لرونکی حرف دی. او غټ حرف په دې شکل، کوچنی وړوکی په دې شکل. نوم د دې سمبول او دی او او د الف پیش او د پاره عین پیش او د پاره یعنی الف په او او عین په او د پاره استعمالیږي. لکه د امید په نوم کې الف پیش او یا الف او موږ ته پکار دی نو د او حرف نام استفاده وکړه. د عمر په نوم کې موږ ته عین پیش او یا عین په او پکار دی نو د او د حرف نام استفاده وکړه. ملګرو د پی حرف هم یو بېغږه حرف دی چې غټ پی په بهرنیو دریو کرښو کې په دې شکل او کوچنی حرف په لاندنیو دریو کرښو کې په دې شکل. د دې سمبول نوم پی دی او وایو چې د پی دپاره استعمالیږي. هغه پی چې په پښتو کې استعمالیږي لاندې درې ټکي لري. د فی دپاره بیا مونږه مخکې ویلو چې اف حرف استعمالیږي. راځو دلته د پروان ولایت نوم مونږ ولیکو چې په پی باندې لیکل کېږي نو د پی دپاره هم د پی حرف ولیکو. د پېښور ولایت نوم ولیکو چې د پی دپاره مونږه پی استعمال کړه. بیا راځو ملګرو د کیو حرف ته. د کیو حرف هم یو بېغږه حرف دی او کیو غټ په دې شکل، کوچنی یا وړوکی په دې شکل. د دې سمبول نوم کیو دی او پښتو کې د قاف دپاره استعمالیږي. د قلم کلمې دپاره هم د کیو حرف استعمال کو. ګورو چې د قاف سره د کیو حرف معادل شو. د قابل نوم دپاره هم د قاف حرف دپاره هم د کیو حرف استعمال کو. ملګرو راځو د آر حرف ته. آر هم یو بېغږه حرف دی. آر د کوچنی حرف په دې شکل او غټ حرف په دې شکل. د دې سمبول نوم آر دی. د ری یا د ړې سره معادل دی. لکه د رحمت نوم دپاره مونږه د ری دپاره د آر حرف ولیکو او د ړون کلمې دپاره هم د آر حرف د ړې دپاره استعمال کو. راځو ملګرو د اس حرف ته. اس غټ حرف په دې شکل، کوچنی وړوکی په دې شکل. د دې سمبول نوم اس دی چې د سین حرف دپاره معادل دی. د سواد دپاره، د س دپاره او څ دپاره. راځو مثلا د سلیم نوم کې ګورو چې اس د سین دپاره استعمال شو او د صابر په کلمه کې د صابر په نوم کې د اس حرف د سواد دپاره استعمال شو او د ثواب په کلمه کې ګورو چې د س دپاره مونږه د اس حرف استعمال کو او د سوق په کلمه کې د څ دپاره مونږ د اس حرف استعمال کو. راځو ملګرو وایو چې د ټي حرف هم یو بېغږه حرف دی او ټي غټ حرف په دې شکل، کوچنی حرف په دې شکل. د دې سمبول نوم ټي دی. ټي په پښتو ژبه کې د ټي تلفظ کېږي، په دري ژبه کې یا نورو ژبو کې د ټي تلفظ کوي. خو موږ راځو د پښتو ژبه کې ویو چې د ټ دپاره استعمالیږي یا د ټ دپاره معادل دی یا هم د ثوې دپاره د ټ ټ او ثوې. دوستانو راځو د تلاوت کلمه کې ګورو چې د ت دپاره هم د ټي حرف استعمال کو او د ټال په کلمه کې هم د ټ دپاره د ت حرف استعمال کو او د طارق په نوم کې هم د ثوې حرف دپاره د ټي حرف استعمال کو. نو دوستانو مخکې له دې چې د یو حرف ته راشو، زمونږ ویډیو د سره همدا اوس لایک کړئ او که چیرې تاسو دوستان نوي زمونږ چینل ته راغلي یاست نو زمونږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک وکړئ. راځو ملګرو د انګلیسي حروفو چې د یو حرف ته رسېدلو. د یو حرف یو غږیز یا صدادار یا واویل حرف دی چې تلفظ یو یا آ هم کېدی شي او د زبر دپاره استعمالیږي او یا هم په یو دپاره. خو په پښتو دریک کې د یو حرف ډېر زیات استعمال نه لري. ملګرو راځو د کابل کلمې ته ګورو چې د کابل په کلمه کې د زبر دپاره موږ د یو حرف استعمال کوو او د یونان په کلمه کې د یو
خپل د یو आवाज ورکړ. ملګرو راځو د وی حرف ته. د وی حرف هم یو بغږ حرف دی چې غټ حرف په دې شکل وړوکی په دې شکل نومي وی دی. د پښتو لپاره کم استعمال نه لري. بعضې دوستان د وو دپاره د وی حرف استعمالوي چې دا په پښتو اصولو کې صحیح نه دی او د انګلیسي په اصولو کې هم صحیح نه دی. نو دې لپاره ګرانو دوستانو که تاسو چېرته غواړئ چې یو نوم ولیکئ چې وو درته پکار وي نو تاسو د ډبلیو حرف نه استفاده وکړئ. د ډبلیو حرف یو غږیز حرف دی، صدادار یا نیمه غږ لرونکی حرف دی چې غټ حرف په دې شکل او کوچنی حرف په دې شکل ډبل یو आवाज ورکوي ځکه چې دوه یوګانو شکل کې لیکل کېږي. د وو حرف دپاره استعمالي لکه د جواد په نوم دپاره مونږه د ډبلیو حرف استعمال کو د وو دپاره. لکه د وقاص نوم دپاره مونږه د وو دپاره د ډبلیو حرف استفاده وکړله. راځو ملګرو د ایکس حرف ته. د ایکس حرف په انګلیسي ژبه کې استعمال لري، د پښتو دري دپاره استعمال نه لري. نو دې دپاره مونږه کوم مثال نه ورکوو. راځو ملګرو د وای حرف ته. د وای حرف غټ حرف په دې شکل، کوچنی حرف په دې شکل نومي وای دی. د یاګانو لپاره استعمال لکه یمن او پای داسې نور. بیا راځو ملګرو د زیډ حرف ته. د زیډ حرف غټ حرف په دې شکل، کوچنی په دې شکل او یا په دې شکل لیکل کېږي چې زیډ یا زی تلفظ کېږي. د زال دپاره، د زی دپاره، د دوات دپاره، د زوی دپاره او د زی د پښتو د زی دپاره. مثلا د زال دپاره مثلا د ذاکر په کلمه کې مونږه د زیډ حرف نه استفاده کوو. د زمري د نوم د لیکلو لپاره مونږه د زیډ حرف نه استفاده کوو چې د زمری په زی باندې شروع شوی دی. یا د زاهد نوم لیکو چې زال زموږ په کار دی. د زال دپاره مونږ د زیډ یا د زی حرف لیکو. د ځنګل کلمه لیکو د زی دپاره، د پښتو زی دپاره هم مونږ د زیډ حرف نه استفاده وکړه. نو خوږو ملګرو دا چې د انګلیسي حروف مونږ د پښتو د الفبا دپاره معادل هم وویل. د دې فایده دا شوله که چیرې مونږ غواړو چې نومونه ولیکو یا خاص کلمات ولیکو چې د پښتو په طرز باندې وي، کولی شو چې مونږ له دې نه استفاده وکړو. او ملګرو کله چې مونږ دغه ژبدود یا دغه طریقه د لیکنو یاده کړله نو کیدای شي چې مونږ په آینده کې تلفظ هم په اسانۍ سره وکړو. او په آینده درسونو کې ملګرو زمونږ او ستاسو نورې جلسې، اتمه جلسه یا باقي نورې جلسې د انګلیسي حروفو دپاره وي چې مونږ څنګه د انګلیسي حروف معادل لیکلی شو، څنګه کولی شو مونږ تلفظ کو، کوم ځای کې تلفظ نه کو. د هغې دپاره مونږ بیا په راتلونکي درسونو کې کار کوو. مونږ تاسو د لومړي وخت نه همداسې ویلو چې مونږ به دا برخه د پروننسیشن دپاره یا د فونولوژي دپاره وړو. نو مخکې له دې نه چې مونږ کله فونولوژي ته لاړو د دوه جلسې زمونږ اومه جلسه او شپږمه جلسه د پښتو معادل حروفو دپاره وه چې ملګرو مخکې غوښتنه کړې وه. نو ملګرو بیا هم مونږ ویو چې learn the rules to write and pronounce English easily. تاسو اصول زده کړئ چې د انګلیسي لیکنه په اسانۍ سره وکړئ او تلفظ یې په اسانۍ سره وکړئ.